السلام علیکم دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. په دې ویډیو کې خبره کوم چې د انډیا پخوانی ټیسټ کرکټر کمنټیټر آکاش جوپلا د پی اس ال په حواله سره څه بیان ورکړی دی او د ملتان سلطان د کرکټ مینوال لپاره هم ډیر بد خبر راغلی چې دا څه خبر دی، دا څه هم په دې ویډیو کې شریک کوم. دین علاوه په خر زمان په پی اس ال کې غټ ریکارډ جوړ کړی دی. د کراچي کینګز کپتان اماد وسیم د محمد رضوان په حواله سره څه ویل دي. نو اول خبر کوم چې آکاش جوپلا د پی اس ال په حواله سره څه ویل دي. د انډیا کرکټ ټیم پخوانی ټیسټ کرکټر کمنټیټر آکاش جوپلا ویل چې پی اس ال د دنیا دویم بهترین لیګ دی، ځکه چې پی اس ال کوالټي بالران پیدا کړي. آکاش چوپړا په خپل ټویټ کې ویلي چې پی اس ال ډیر بهترین لوبغاړي پیدا کړي دي چې په دې کې شاهین افریدي، حارث رؤف، فخر زمان داسې نور لوبغاړي. آکاش چوپړا ویلي چې د پی اس ال ویورشپ یعنی کتونکو وخت په وخت نور هم زیاتیږي. آکاش چوپړا ویل چې د دنیا بهترین ټي 20 لیګ آی پی ال بیا پسې ورپسې پی اس ال دی. نو په دې کې هیڅ شک نشته ځکه چې پی اس ال هر کال خنه لوبغاړي پیدا کوي. د حارث رؤف، شاهین افریدي، فخر زمان، نسیم شاه دی لوبغاړو مثال تاسو ته مخې درې چې دا لوبغاړي پی اس ال پیدا کړي دي. البته پی اس ال د آی پی ال په مقابله کې په پیسو ورکولو کې ډیر زیات کم دی، خو بیا هم د دنیا په دویم نمبر لیګ دی. په پی اس ال کې کچرته یو لوبغاړي په 4 کروڑ روپو باندې اغسته کیږي، نو دغه لوبغاړي په آی پی ال کې په 13 یا 19 کروڑ روپو باندې اغسته کیږي. نو د روپو په لحاظ سره هم ډیر زیات فرق دی. بکیل آی پی ال له دومره پیسې خرج کول نه بعد هم یو ښه بالر یا بیټسمن تر اوسه پورې لا نه دی پیدا کړی. او پاکستان سپر لیګ پی اس ال خو تاسو مخې ته 4 کال څومره غوړه لوبغاړي پیدا کوي. تاسو خیال لرئ چې پی اس ال غوړه لیګ دی یا آی پی ال؟ د ملتان سلطان کرکټ مینوال لپاره بد خبرداري چې د ملتان سلطان مین فاست بالر شاهنوازدانی زخمی شوی دی. دغه چې کوم د ګوته زخمی شوی ده، نو پوره امکان لري چې شاهنوازدانی د ټولو میچونو نه بهر شي. یقینا د ملتان سلطان لپاره بد خبر دی ځکه چې شاهنوازدانی د ملتان سلطان یو مین فاست بالر دی. فخری خیبر پختونخوا د کاټلنګ مردان سره تعلق لرونکي فخر زمان په پی اس ال کې یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. په پی اس ال کې فخر زمان د بابر اعظم نه بعد یو داسې لوبغاړی دی چې فخر زمان په پی اس ال کې 2000 رنزونه جوړ کړي دي. فخر زمان په پی اس ال کې 2000 رنزونو کولو والا دویم نمبر لوبغاړی دی. تاسو خیال لرئ چې په پی اس ال کې ساکال کم یو ټیم مضبوط دی یعنی خل لوبغاړي اغستی دي. ابل ورځ په یو پریس کانفرنس کې د اماد وسیم نه تاسو شو چې تا ویلو چې محمد رضوان لوب نشي کولای، محمد رضوان له بیټینګ نه ورځي او تاسو په خپل ټیم نه بهر او محمد رضوان د دنیا یو بهترین لوبغاړی هم دی، ورسره د ملتان سلطان کپتان هم دی او ملتان سلطان د پاره ټایټل هم ګټلې دی. نو چې اماد وسیم د صحافي د خبريال د خبرو اوریدا، نو اماد وسیم ډیر بیټ شو. اماد وسیم ویل چې مانډه سینه ویل چې رضوان ته بیټینګ نه ورځي یا لوب نشي کولای، ما ویل چې رضوان چې کوم دی اوپننګ نشي کولای. نو تاسو ته باید اماد وسیم دا خبر کړی چې محمد رضوان د ټي 20 لیګ لوبغاړی نه دی. نو په اوس وخت کې اماد وسیم په خپل پاکستان ټیم نه بهر دی او محمد رضوان د دنیا یو بهترین کھلاړي دی. اماد وسیم چې دا ویل چې محمد رضوان د ټي 20 لیګ لوبغاړی نه دی، نو اوس اماد وسیم ته پته ولګي چې محمد رضوان کم کوالټي پلیئر دی. که په پښتو ژبه کې د کرکټ معلومات کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هیروئ او دا ویډیو ضروري د نور خلکو سره شیر کړئ. په پی اس ال 2023 کې تاسو کوم لوبغاړی او کوم لوبډاله خوښیږي په کمنټ سیکشن کې خپل نظر زما سره ضروري شیر کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.